ما ته پروس کال یو زنانه ټلیفون وکړ زمونږ د علاقې اکثر دا زنانه په دې ټلیفون باندې را مسلو تپوسونه کوي ما ته مولانا صاحب د پلانکي کلي زمونږ د 400 د ضلعې دی یو کلي پېښور کې پاتې کېږي مولانا صاحب زما لونه دی او زما انګین دي ازادې وي ډېرې ازادې داسې ازادې به وي چې لوپټه خو په سر نه نری غوندې لوپټه یو تخه غوندې ښي طرف ته او ګس طرف ما ته مولانا صاحب مازدیګر به ووته او ماسخوتن ناوخته به رالي شاپینګ کوو ډوډۍ به بار وه د ملګرو سره جامې شته که نه دا نورې دا شی دا ما به زامنو ته وي پرېږده دا نوې زمانه پرېږده ما به خاوند ته وي رور بچو ته به یاره خود مورې ته د کمې زمانې خبرې کې پرېږدې ژوند دی چې ازادي کوي او خپله خوشحاله وی زما کور کې منځ نو ما به صرف منځ کاو زما کور کې نفل نو زما کور کې پرده نه وه زما کور کې د قرآن شریف تلاوت نو بس دقه سار به ووسې سکول ته کالج ته خپلې ډیوټول او مازدیګر ماښام به رالې او په شاپینګونو پسې ګرده او یو عجیبه دا وه چې د کلي نه به زمونږ که به زنانه بورقه کې راله یا غټ پړونه کې وي زما دا لوڼه انګیندې به کوټې ته دننه شي هغې پورې به یې خندل چې ځان یې د خپلو جب جوړ کړی دې دور ته ګورو دې بورقو ته ګورو دا څوک تختۍ کې بورقه کې ګرځي دا څوک تختۍ کې پړونه کې ګرځي هغه بورقې پړونه پورې به خندل کوټې ته به لاړې ما به ورته منت کو چې د خدای قهر د خدای غضب به نازل شي بیمار دا څه کوي وایي ما پورې به خندل چې مورې زړې زمانې خبرې پرېږده دقسې نیمې بربنډې ساقې ښکاره مټې ښکاره او کټ آستین کمیسونه دا هغې دې خبرې کولې ما ورته مختصر ما ته مولوي صاحب یو ځل زما ټولو کې کشره لور و سکول نه راته وی چې راله داسې را پیدا وی ما ته وی چې امیا هر څه چې دي مورې ما ته خو یو ملګرې و هغې راته یو بیان یو تقریر واوره په موبایل او زه خو ډېره یارېږم مورې زه مړه نه شمه ګبراهټ ترې راباندې رنګ یې زیړو سره پیدا وی څه تقریر و بچې خیر دی خیر به شي کښېنه څه چل دی وی دقسې یو مولوي صاحب د پردې خبره کوه چې پرده به خامنې خدای به نیسي قبر کې به هم رونیسي بیماري به در ما یو بیان کړی ما ته وایي ستا بیان هغې اورېدلی په دې نیټ باندې شته د پردې متعلق ما یو بیان کړی و لکه سخت بیان مې کړی و مې پرې چې د هلکانو جنکو په زړه کې یو کوټېلې غوندې د ستر او د پردې خبر راشي ما ته ستا بیان یې اورېدلو دا لور مې داسې را پیدا چې د خدای قهر نازل نه شي د خدای غضب نازل نه شي بیمارۍ کې خوب کې مړیم چې ته مړه نه شم دا په او قبر کې چینجي او لړمانه داسې را پیدا وی ما ته وایي چې مورې زه خو داسې کار کوم چې به زه سکول پرېږدم او مدرسې ته ده داسې یاره پرې راغله خیره خبرې اوږدې دي بالاختصار هماغه کشره لور لاړه او د جنکو مدرسه کې داخله وی د هغې یوې جینۍ د برکت نه د ما د هغه ماشومې لور د برکت نه مولانا صاحب زمونږ ټول کور کې نن پړونې او بورقه راله او د هغې یوې جینۍ د برکت نه زمونږ په کور کې نفل او منځونه او ذکرونه او قرآن شریف شروع او زه ورته وایم چې بچې دا خاوندان ځان سره کوي او دا ورور ځان سره کوي دا له جامې والے په کلي کې واده دی وی نه مورې اسراف دی اسراف زمونږ جامې ډېرې پیسه بچت شوه حیا بچت شوه زه به یارېدم چې خدای دا لوڼه مې باروتې دي 11-12 راځي د مارکیټ نه څوک یې ونه تختی شکر دا د یوې جینۍ د برکت نه او دا د مدرسې د برکت